السلام علیکم ملګرو، ظاهر شاه عاجز یم د ادبي سحر چینل لخوا. ناستې م را جوړ کړی دی د نګار عالم صاحب په فرمایش باندې او د هغوی حجره کې ناست وو، هغوی بلنه را کړې ده، د هغوی ډېره زیاته شکریه هم ادا کوو. زبیر بهار صاحب را سره ناست دی. زبیر بهار صاحب په پروګرام ادبي سحر کې درته هرکلی ویم. ډېره زیاته مننه اول خو ستاسو بیا د دې قربانو ډېره مننه کوم. خوشحاله وباد اوسې بهار صاحب، ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوو چې تاسو موږ سره ناستې را جوړ کړو. بهار صاحب زموږ ملګري به تاسو ګوري، نو که تاسو موږ سره یو ترنم شریک کړو نو ستاسو به ډېره زیاته مننه وي. ترنم به درته ووایم خو ستاسو فرمایش دی، بیا به هم درته ووایم. دا سپین دي او که زر دي که د سنا دي جوړ کړي، دا سپین دي او که زر دي که د سنا دي جوړ کړي، دا بعضې انسانان خدایه پستنه دي جوړ کړي، پستنه دي جوړ کړي، دا سپین دي او که زر دي که د سنا دي جوړ کړي. یوازې داسې خومه چې مین در باندې نه ومه، یوازې داسې خومه چې مین در باندې نه ومه، جانانه ستا راتلو سره غمونه دي جوړ کړي، جانانه ستا راتلو سره غمونه دي جوړ کړي، دا بعضې انسانان خدایه پستنه دي جوړ کړي، پستنه دي جوړ کړي، دا سپین دي او که زر دي که د سنا دي جوړ کړي. تربور لپه لفظونو کې دا یو بې عقلي ستایمه، بخښنه غواړم. تربور لپه لفظونو کې دا یو بې عقلي ستایمه، زما په لمن څومره تهمتونه دي جوړ کړي، زما په لمن څومره تهمتونه دي جوړ کړي، دا بعضې انسانان خدایه پستنه دي جوړ کړي، دا سپین دي او که زر دي که د سنا دي جوړ کړي. خبر وې ستا د حاله مینه سلامې کولې، خبر وې ستا د حاله مینه سلامې کولې، په دغه ځای کې تیر خورم سوچونه مې جوړ کړي، په دغه ځای کې تیر خورم سوچونه مې جوړ کړي، دا بعضې انسانان خدایه پستنه دي جوړ کړي، پستنه دي جوړ کړي، دا سپین دي او که زر دي که د سنا دي جوړ کړي. ښایست کې دې منمه زما خوږه اشنغره، ښایست کې دې منمه زما خوږه اشنغره، لیدل یې خلک غواړي ارمانونه دي جوړ کړي، لیدل یې خلک غواړي ارمانونه دي جوړ کړي، دا بعضې انسانان خدایه پستنه دي جوړ کړي، دا سپین دي او که زر دي که د سنا دي جوړ کړي. ښایست د پښتنو دی څومره ښکلی یې لباسو، ښایست د پښتنو دی څومره ښکلی یې لباسو، ښایست د پښتنو دی څومره ښکلی یې لباسو، بهر هلک بهاره بې لمنه دي جوړ کړي، بهر هلک بهاره بې لمنه دي جوړ کړي،
دا بعضې انسانان خدایه پستنه دي جوړ کړي دا سپین دي او که زر دي که د سنه دي جوړ کړي. ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه بهار صاحب. ملګرو د بل پروګرامه پورې ظاهر شاه عاجز له اجازت ورکړئ. د الله په امان.